اوس خو طالبانو نن نه 100 کاله مخکې چې چا خبرې کړي زه هغه خبرې کوم نو ټولنه مخته لاړه کړم هغه خبرې همه خبرې سوې طالبانو ټولنه چې څومره مخته ځي هغومره طالبانو نوي مخته ځي زه به یوه خبره وکړم کیمیا سره طالبانو ورونه نن 100 کاله مخکې چې کوم کیمیا کومه نظریه وه طالبانو هغه نظریه 100 کاله بعد یوه پټ نوره تللې 100 کاله نه زر طالبانو ځي طب سره طالبانو طب تقلید کوي که هر کال نوي شیان منځته راوړي کیمیا نوي شیان منځته راوړي فیزیک نوي شیان منځته راوړي نحو طالبانو نوي شیان منځته راوړي اسانه تحقیقونه کوي که نه ټول علوم خصوصا هغه علوم عقلي ټول طالبانو هر کال 15 کاله طالبانو د نوښتونو د تحقیقونو په حالت کې دي او که تقلیدونه شي طالبانو بیا خو هغه علم څه ګټه کوي هېڅ ګټه نه کوي طالبانو ورونو چې علم تقلید شي که نه هماغه به په همغه باندې سرخ تاویږي راتاویږي همالته تاویږي راتاویږي الله دې وکړي چې تاسې د ما په دې خبر ځان پوه کله چې تقلید شي طالبانو هغه ویلي ما ویلي دنیا هم دلته تاویږي بیا مخته ځي کله چې طالبانو علومو کې څوک راسي تحقیق دې طالبانو هغه ویلي زه دا وایم دوی وایي زه دا وایم دوی وایي زه دا وایم دوی وایي طالبانو دنیا د حرکت طرف ته روانېږي بیا طالبانو څوک بې مجال کوي طالبانو بیا ځي بیا هم د روانه سي طالبانو ورونو ډېر ښه بحث تاسې ما په خبر باندې پوه شول زه به تاسې یوه خبر وکړم خبر به داسې درته وکړم طالبانو ورونو ما بېګا یو کتاب کته په روزه کې یو شی د طالبانو عربي کې ورته بخاخ وایي السینه تنګي مرض چې څوک لري داسې کوي که نه پس وایي نو دې کې طالبانو د اسلامي امت علما دوه ډلې دي یوه ډله علما داسې دي طالبانو ورونو خیر دی ما خبر لږ واورئ یوه ډله علما داسې وایي چې په بخاخ باندې روزه ماتېږي چونکې دا د نوي عصر مسله ده د نوي اجتهاد ته ضرورت لري دا د نوي عصر مسله ده دا بخاخ روزه ماتوي دا د علامه دکتور زهیلي او د علامه مفتي تقي رایه د دنیا د ډېرو علماو رایه ده د بخاخ روزه ماتوي خو یوه بله رایه دلته ده افغانستان کې طالبانو اوس تحقیق وسي که د طالبانو که تقلید دلته تقلید داسې کېږي چې دکتور زهیلي او مفتي تقي په دې ټولنه کې خلک ډېر پیژني هغوی وایي ماتېږي بس موږ هم وایي ماتېږي طالبانو راځئ تحقیق وکړو دغه هوا چې په دغه بخاخ کې ده دا درې شی دي طالبانو یو څه کیمیاوي مواد دي یو اوبه دي او یو طالبانو ورونو دوا ده پکې درې شی دغه درې شیان کله چې یو سړی خولې ته طالبانو ورونو یو وارې داسې کش ورکړي دا یو وارې کش کې طالبانو یو بخاخ کې په یوه بخه کې څومره اوبه منځته راغللې دا اوبه طالبانو تقریبا یو څاڅکی اوبه راځي چې روا اخلي یو څاڅکي که درته اوبه ترې جوړېږي خو دا یو څاڅکی اوبه خیر ده دا تحقیق واورئ چې معاصر علما ته هم تحقیق کوي چې تا یو بخ ورکړو طالبانو یو څاڅکی اوبه ترې جوړه شوې دا یو څاڅکی دا ټول درې واړه مواد یو څاڅکی اوبه کېږي دغه یو څاڅکی اوبه دا په خوله کې انحلال کېږي د خولې په دیوالونو کې ډېر کم شی طالبانو چاته ځي معدې ته رسېږي هم له طالبانو معدې ته نه ځي ځیم چې تنا مرۍ خواته چې ځي نو دا یو څاڅکی نور ټول دلته په خوله کې انحلال کېږي منحل شو دومره لږ شی طالبانو چې څاڅکی خدا په څومره تقسیمونو چې تقسیم کې طالبانو هغه مرۍ ته تېرځي معدې ته رسېږي هم نو د دغه رایې موافق دغه علما وایي طالبانو ورونو وي دا داسې شو لکه یو سړی چې خولې ته اوبه واچي او دا څه کې بیا چې هغه اوبه بېرته تو کړلې که نه غړغړی وکړل اوبه بېرته څو شولې په خوله کې بیا هم چې لږ اوبه پاتې شوې د هغې په تېرولو روژه ماتېږي نه نو خو دلته هم داسې شو دغه رایه موجهه رایه دی وایي چې په بخاخ باندې روژه نه ماتېږي چونکې دغه علما دغې مسئلې ته هغه علمي طبي او کیمیاوي بحث باندې څوک تقلید که که تحقیق اگر چې احتیاط تا که ضرورت نه دی لګوي کړه خو دغه تحقیق چې علما کوي چې د بخاخ څه حکم ده ډېره خوندور تحقیق د طالبانو ورونو تاسې په خبر پوه یو ما ته خبره کوله یو تقلید د طالبانو ورونو یو څوک ده یو تقلید ده یو تحقیق ده ټولنه طالبانو چې تقلید کوي هغه ټولنه پرمختګ نه کوي کومه ټولنه طالبانو ورونو چې څوک کوي تحقیق کوي هغه ټولنه پرمختګ کوي کومه ټولنه طالبانو چې هغه کوي چې ورته وایي دا کومه ټولنه چې تقلید کوي هغه ټولنه مخته نه ځي ما خبر واورئ طالبانو ورونو هلته ډېر مه متوجه کېږئ بیا ګوره وحشیان غوندې راځئ پکې بیا به فکر کوي چې درس ته نه ده متوجه تاسې درس ته متوجه اوسئ ما خبر واورئ طالبانو ورونو ګوره
زه تاسې ته وایم افغانستان کې د بنا په حق یې راواخله. مخکې د خلکو داسې یوه کوټه جوړوله زه هم همغسې جوړوم، هغوی داسې جوړوله زه به هم جوړوم. دلته ټول ښه غټ مالدار خلک هم پیدا شول، ښه کورونه لري طالبانو، ښې پیسې لري. نو چې ښې پیسې لري په بازار کې طالبانو چې نوښت و ټیکه ده، اته همغه پلارو نیکه مو جوړولې موږ هم همغسې جوړو، هغوی جوړولې موږ هم همغسې جوړو. او که ښه ډېرې پیسې لري چې بازار په نوي نوښت باندې جوړ ټیکه ده. نو نوي نوښت باندې چې جوړېږي طالبانو چې تحقیق وکړي جوړېږي که تقلید وکړي، بازار ځای په ځای بیا ولاړ دی. افغانستان کې طالبانو دا ټول افغانستان کې راتلونکي کې چې بازارونه جوړ شي که نه وړې وړې کوڅې پکې چې لکه د څرخ طالبانو دي تاسې، د بودراو طالبانو د تګام دي تاسې، همداسې د وړې وړې کوڅې څه وړې وړې چې موټر له دې خورا کابل ورته ولاړ وي، دا د موږ د تاسې تقلید. اوس که د افغانستان ټول بازارونه داسې جوړ شي نو رش به پکې جوړ یې، به موټر همداسې ولاړ ازدحام به کړي. تحقیق کم یو ده چې راتلونکي کې سړکونه داسې چې له دې خوا نن 15 رواني موټرې، خوا نن 15 منځ کې ګلدان وي، سپین سپین خطونه یې پکې بیا بیا ګروپونه پرې رالګېدلي، دا څوک ده؟ اوس د ټولنې دپاره طالبانو پرمختګ تحقیق ده که تقلید؟ که تقلید کوئ طالبانو دا حجاب د ټولنه به جای په جای باندې ولاړ وي. خو خیر د طالبانو ورونو د تحقیق بابونو ته فکر وکړئ. زه بیا م وایم تاسې ته نحوه زده کئ، زه د نحوې مخالف نه یم، دا ضرور ده، په مسلمانانو فرض ده. خو طالبانو راځئ په نحوه کې تحقیق وکړو نه تقلید. خبر باندې خو پوهېږئ. په ټول هغه علوم فقه پرېږده، فقه کې خو تاسو ته وایي د اجتهاد دروازه بنده ده، بخاخ باندې به اوس بحث وکړو. په بخاخ به بحث وکړو. پخوا زمانه کې خو ګولۍ نه وله چې اوس بعضې داسې مرضونه دي طالبانو ورونو، هغې مرضونو دپاره ګولۍ د ژبې لاندې کېښودل کېږي، هغه مرض پرې کنټرولېږي، دایمي مرضونه دي. دا خو په پخوانۍ فقه کې نه وله، اوس پرې حکم چی بحث به پرې باندې کوې که به یې نه پرې باندې کوې. د پیچکاري مسله دي اوس عصر مسله ده، که نه بحث به پرې باندې کوې که به یې نه پرې باندې. دا ټول هغه مسایل دي طالبانو چې علما د اوس عصر په دې باندې څوک کوي، تحقیقونه کوي. اوس خبره واوره، یو تقلید ده یو تحقیق ده. الله دې موږ محققین جوړ کړي. کله چې په ټولنه کې تحقیق بیا ټولنه مخته ځي، کله چې په ټولنه کې تقلید طالبانو هغه څرخ همغه چې کتابېږي راتاوېږي، ګردونه یې جوړ کړي هېڅ په مخ نه ځي. اما کله چې تحقیق په ټولنه کې پیدا شي بیا خیر ده. زه یو خبره کوم طالبانو، دلته تاسې به محصلین ناست دي، تاسې لاړ شئ د موږ مدرسه پرېږدئ، موږ مدارس دیني پرېږدئ، تاسې داسې چل وکئ د دنیا په پوهنتونونو کې پوښتنه وکئ چې دا د طب کتاب چې په 12 په 11 په 10 کې دا کتابونه درکېږي، دا څومره کلونو کې نوي نوي کتابونه جوړېږي. او د افغانستان په طب کې په اول سن کې، په دویم سن کې، په دریم سن کې تاسې ورسئ وګورئ، تاسې خو چا مکتب ویلي وي، دا کتابونه دې ته واخلي، دغه نظریې دې ته واخلي، د کیمیا او د فزیک نظریې نوي دي، نوي بدلېږي او که مخکینۍ څومره مخکینۍ دي. او د دنیا په پوهنتونونو کې څه وخت باید څومره وخت بدلې شي. خو موږ تقلید کوو، موږ تقلید باندې طالبانو 10 کاله وځي، کافران هر کال طالبانو یا هر 2 کلونو 3 کلونو کې نوي نظریات کتابونو ته راوړي. دا طالبانو نو هغوی تحقیقات علمي کوي، هغوی مخته لاړ شي او موږ او تاسې څنګه شو؟ موږ طالبانو همغه 10 کاله تقلید کوو، همغه 10 کاله چې کومه نظریه ده په همغه باندې تاویږو راتاویږو. بیا طالبانو هم 10 کاله دا وایي، بیا چې تر څو وړاندې ځو دنیا 10 کاله نوره مخته کوي. والله عز وجل دې وکړي چې موږ او تاسې څوک خبر باندې پوه شو. طالبانو دا یوه خبر شو. اوس زما مطلب دا د طالبانو ورونو د تماثیل، د تماثیل څه معنا لري؟ دلته څو خبرې دي. یوه خبر دا د طالبانو ورونو، سلیمان علیه السلام ته به پیریانو څوک جوړول؟ صورتونه، عکسونه د سلیمان علیه السلام په دین کې عکسونه ناروا نه ول، عکسونه به یې ورته جوړول. چې ښه ښایسته ښایسته عکسونه به یې جوړ کړي وو، هغه به یې څنګه کول؟ دا تماثیل ول طالبان. یو او یا داسې و طالبانو نوادر الاصول حکیم ترمیزي ورته وایي، یو عالم تېر شوی، یو دا مشهور ترمیزي دی، یو بل نوادر الاصول 2 جلدونو کې کتاب جوړ کړی ما سره شته. دې کتاب کې داسې لیکلي طالبانو ورونو، وي د مسو نه به یې څوک جوړول؟ د مسو نه خبره واورئ طالبانو، له مسو نه به یې حیواناتو انسانان جوړ کړل. بیا رب ته ویلي چې پوته پکې وکړه، پوته پکې وکړه، چې به دا حیوانات ول دغه حیواناتو به کار کوو، کارونه به یې ټول په دې کول. دا طالبانو روح الماني دا روایت نقل کړی، درس روح الماني مې لیکلي دي، ولا ينبغي اعتماد صحته. دا صحیح نه ده. روح الماني وایي صحیح نه ده. ولې صحیح نه ده؟ ما ته دلیل وایي ول نه ده. دا طالبانو ریبوټونه ول روبوټ ورته وایي. ما خپله روح الماني طالبانو چې کتلې، لکه زه ټوله روح الماني چې ګورم طالبانو عنوانونه به یې ورسره لیکم. ریبوټ د سلیمان، دا سلیمان علیه السلام ریبوټ. دا اوس روبوټونه خو تاسې پېژنئ چې کارونه کوي، دنیا پرې غږېږي، چې هغه داسې کړي مسلمانان هېڅ شي نشي کولی، دا روبوټ. تاسې په دې باندې فکر وکئ چې حضرت سلیمان علیه السلام په دنیا کې اولنی هغه بادشاهي وله، هغه حکومت و چې سلیمان علیه السلام څوک جوړه کړې وله؟ روبوټ یې جوړ کړی و طالبانو ورونو. یو دویم دا و طالبانو ورونو، سلیمان علیه السلام داسې تخت یې جوړ کړی و، خو دا ټول طالبانو دغه نن عصر تکنالوژۍ سلیمان علیه السلام داسې کړي ول. کله به چې سلیمان علیه السلام خپل تخت ته خته، دلته په مخ کې 2 زمري جوړ کړي ول، له اوسپنې نه جوړ ول.
کله به چې سلیمان علیه السلام رانږدې سو بل چاته نه کېدو کله به چې سلیمان علیه السلام دیجي ته رانږدې سو خپله به سلیمان علیه السلام ته څوک خلاص زمري پښې به داسې سو دوه زمریان یو زمري به پښې دلته کته کړلې بل زمري به دلته پورته دوه پښې ونیولې څلور پایې به سوې په یو پای باندې به پښه کېښودله په بله پاس به سلیمان اسلام تخته راو دی به چې راوښه طالبانو د زمري پښې به بېرته ننوت دا عین د نن عصر ټکنالوژۍ ده که نه یو تاسو طالبانو په نننۍ دنیا باندې چې وګرځېږئ که نه ټوله دنیا کې د دروازې څه دي داسې دروازې نه دي خلاصې که باندې که چې ته ورنږدې سي خپله خلاصېږي داسې دروازې خو هم لیدلي که نه او دلته طالبانو سلیمان علیه السلام به چې کله کېناستل دوه نفر مرغان ول هغه به په خپله وزرونه خلاص کړل سوری به په سلیمان علیه السلام باندې جوړ دا طالبانو ټوله د نن عصر ټکنالوژۍ وکړه سلیمان علیه السلام په خپل بادشاهي کې جوړه کړې وه یا علامه شهاب الدین الوسي رحمه الله وایي هغه وایي دا طلسمات او طلاسم طالبانو ورونو دلته دا معنا لري طلاسم دا یو علم د طالبانو ورونو ډېر خطرناک علم دا داسې علم د طالبانو پخوا داسې بازار نه هغه چاپېر دیوال بیا په کومه دروازه باندې به یو طلسم و مثلا د مار طلسم و د فلان و د فلان و د فلان روح الماني خپله وایي د بغداد په یوه دروازه باندې دې ته یې دروازه د باب الطلسم ویلې دا د بغداد یوه له دروازو نه وه دې کې د مار طلسم و دې دروازې نه به چې بغداد طرف ته ننوتلې مار به چې سړی وچي چې طالبانو تاوان یې نه ورته رساو داسې طلسم یې پرې کړی همدغې دروازې نه به باندې چې مار څوک وچي چې طالبانو ژوندی نه پاتې دا طالبانو یو علم دې ته علم د طلسم وایي اگر چې روح الماني وایي د بغداد دا خبر خو زه نه منم چې د طلسم کار و دا به د طلسم کار نه و کېدای چې هغه ماران قوي ول دا ضعیف ول روح الماني هم کله طالبانو کې داسې ښه پوهېږي په دې باندې چې کار د طلسم ده دی وایي طالبانو زه دا نه منمه خو داسې وایم ته نه کېدای چې هغه مایران چې دلته دروازې نه دې خوا ته ده قوي زهر درلودل دې نه درلودل طلسم ولې نه شي د طالبانو د بداهتونو نه انکار باید ونه شي یا کېدای شي طالبانو د طلاسمې جوړول تاسې طالبانو ورو امام غزالي صاحب وایي په ټولنه کې چې ژوند کوي مسلمان یې وایي باید یو علم چې دغه زمانه کې مشهور وي څومره ښه خبر د طالبانو ورو طالبانو څومره ښه خبر امام غزالي احیاء العلوم کې کړې علماو چې کله ټولنه کې اوسېدلی یو علم تا واورېد چې دا علم هم په دې ټولنه کې خلک وایي دومره وکړه چې د علم په تعریف په غایه او په موضوع باندې ځان پوه که وخت الله درته پیدا کړه تبحر پکې وکړه که وخت یې پیدا نه کړه نو ټولنه کې کله چې ته ناست وې ته به پوهېږې چې مثلثات چاته وایي ته به پوهېږې چې کیمیا چاته وایي ته به پوهېږې چې فزیک چاته وایي ته به پوهېږې چې بیالوژي چاته وایي نن پوهېږئ اوس طالبانو دې مونږ تاسو د شیخ صاحبان چې ورته وایي د مدرسو د اسلام په نمایندګۍ شیخ صاحبان چې مجلس کې ذکر سي طالبانو چې مصر پوښتنه ترې نه وکړي چې مصر چېرته ده دا بیخي ورته معلومه نه ده چې دنیا په څومره قارو باندې تقسیم ده او دا په کومه قاره کې ده دا معلومات نشته دا نه پوهېږي طالبانو ورونو چې دا کوم هېوادونه دې سره سرحدونه لري په دې نه پوهېږي طالبانو چې دلته څو ولایتونه شته پکې په دې نه پوهېږي چې مصر چېرته واقع ده نو طالبانو ورونو تاسو ته وایم دلته ناستو طالبانو ورونو ما سره وعده وکړئ ښه به ښکارئ هغه علوم چې په ټولنه کې یادېږي ډېر د تبحر دپاره وخت نه وي درته تعریف په موضوع غرض باندې خو ځان پوهېږي که څه مقصد ده په دې کې د څه شي نه ده خبر باندې پوه شو دا به تاسو ته معلوم وي طالبان او الله عز وجل مو پوه کړه د روح الماني له یو کتاب نه نقل کړی الهدایه الی بلوغ النهایه دې کتاب نه نقل کړی چې بعض علما وایي چې عکسونه جوړول جایز تصویرونه ځکه سلیمان علیه السلام جوړول که نه موږ وایو شرع من قبلنا و شرع لنا نه د طالبانو هغه منسوخه شوې شرع من قبلنا هلته شرع لنا ده چې طالبانو منسوخه شوي نه وي او دا څوک ګرځېدلې منسوخه ګرځېدلې دومره غټ غټ جیګیان ول د سلیمان علیه السلام طالبانو چې دیګ ته په زینه ورختل بادشاهي وه که نه وړه بادشاهي خو نه وه دا بادشاهي وه طالبانو د انبیاو په دغه بادشاهي باندې طالبانو باید ډېر بحث الله موږ ته قرآن کې وایي د انبیاو په لاره باندې تګ وکړئ د سلیمان علیه السلام خو هم ډېره خطرناکه بادشاهي یو ورځ طالبانو سلیمان علیه السلام الله ته وویلې په بندګانو کې د دماغو د شکر څوک بات الله عز وجل ورته ویلي و ضفدع شونګښه بقا دا ډېره تانه شکر باسي وی طالبانو سلیمان علیه السلام الله عز وجل ته ویلي چې الله پاک نو تا شکر موږ څنګه وباسو شکر هم چې باسو ته یې را سره چې تا توفیق ده نعمت هم دي تا ده نو خو شکر هم دي تا ده نعمت هم دي تا ده نو خو ټول دي تا ده بس الله ورته ویلي چې همدومره راته تسلیم کلیم ته تېره چې ټول له ما نه دي